شیخ عبدالسلام رحم الله الله سبحانه وتعالی دی غریق الرحمت کی کم وقت کی چاگا علی حدیث شو پنځپیرانو چې کوم نه ډېر غوبل جوړ کړو یو مرګره دی په دې رستم کې هغه په ریاض کې وي هغه چې راغی یو کال پورې خو چې د اهل حدیث شنو هغه ډېر مخالفت وکړو د شیخ صاحب او کال پس الله پاک د هغې په زړه کې انشراح واچولو الله سبحانه وتعالی هغه پوه کړو نو بیا چې دلته راغی نو خپل ځای کې جلسه جوړه کړه جلسه کې چې کوم دی نو زه هم شیخ عبدالسلام صاحب رحمه الله او نور ملګري وو نو زموږ پنځپیرانو وروڼو دومره کار کړی و دومره پولیس راغوښتي وو که نه چې د هغه نورو اورېدونکو نه پولیس والا ډېر وو نورو اورېدونکو نه پولیس والا ډېر وو ما تقریر وکړو په تقریر کې ما دا وویل ګوره عجیبه خبره دا ده یو کس لاړ شي جماعت کې رفع الیدین وکړي یا امین بالجهر وکړي یا خپې میلاو کړي خلک ورته برند شي وایي وروره زه شافعي یم زه شافعي یم بس دا زموږ ورور دی بس پرېږده او که ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وایي وباسئ دا وابي راغلی دی که د رسول الله نوم واخلي وایي وباسئ دا وابي راغلی دی که وایي چې هلکه رفع الیدین مې زده کړو امین بالجهر مې زده کړو ویلې زه شافعي یم وایي پرېږدی دا زموږ ورور دی نو سته ووایه چې دا انسان چې د پیغمبر په نوم اخستو باندې تا ته وابي وایي د جمال نه دي وباسي او که د شافعي نوم واخلي هېڅ هم درته نه وایي زما ورور دی وایي نو تاسو اندازه ولګئ زه هم دا وایم ای لکه د پیغمبر په خبرو باندې خو خفه کېږئ خو کم از کم د خپلو ملیانو خبرو باندې خو زموږ ورور دی خو مونږ ته خو ورور ووایئ تاسو نه چې کوم دی نو کم از کم دا د انګریزانو که نه شو ریکویسټ کوو که نه امید ساتو د تاسو نه التماس کوو د تاسو نه چې د ستاسو مشرانو چې کوم خبره کړې ده هغه ومنئ او که نه منئ کم از کم مونږ پورې مه لګئ